بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي الله تعالى اغزاتا جعل لكم الارض چګرځولې د تاسو لپاره ځکه څلورن تابع فمشوا في مناكبها وګرځي تاسو په اطرافو د غمدکه کې وکولو خوري مې رزقه د رزق د غمدکه د الله تعالی نه حلال رزق الله درته مقرر ده و الیه النشور خاص د الله ته بیرته راپورته کېدل د په قیامت کې امنتم من فی السماء آیا تاسو په ډاډه شوي د هغه ذات نه چې د تاسو په خیال په اسمانو کې ده یا دا معنی چې حکم دیغه په اسمانو کې چلیږي تاسو دیغه ذات نه چې دیغه قدرت په اسمانو کې چلیږي دیغه نه په امن شوي ان يخسف بكم الارض چې راپورته وکي په تاسو ځکه او تاسو بدنه په نه باس فاذا هي تمور ناڅاپه دغه ځکه بل لړجیږي خوريږي به ام امنتم من فی السماء آیا کتا چې ډاډه شوي دیغه علانه چې په اسمانو کې دا حکم دی یا تاسو په خیال کې د تاسو ګوري دا انسانان ټول خیال دا کوي چې الله په اسمانو کې ده نو ځکه د تاسو په خیال کني الله ته مکان نشته الله ته مکان نشته خو دیو غزاد نه چې تاسو په خیال په اسمانو کې د تاسو په امن ان يرسل علیکم حاسبا چې په تاسو باندې یو تیږه وشتون کې باد راو پورته کی ګوره په ځکه قانون نه نه استله تبرنه نه باسي په لوط علیه السلام په قوم تیږه نه دی وروري پتا به نه وري پس تعلمون نظر د چې کوئی بشي کیف النذیر چې څنګه دی ورول دی ما ولقد كذب الذين من قبلهم فتاقصر دروغجن کړي وو کوپارو خپل انبیا مخکې تر دغه کوپارو چې د مکه معزومې دي په کیف کان نکیر څنګه و بیا انکار دی ما عذاب دی ما دی الله قدرت وګوره چې معمولی شی اوا ته پریک دی استقورتي معمولی شی او په کیلو وزن لري مرغان دي حتی ډیر غټ مرغان شته دا په اوا ګرځي راغورځي نه دا چې شي ساتي الله یې ساتي ایدو مرغه دوه حارې وزر کله داسې نیولي کله په ځان پورې جوړ کړي که داسې وایي چې د وزرو په واسطه چې داسې نیولي دی بچ وای د لوېدن نه خو چې وزرونه یې راټولولی بیا خو به رالوېده که دغه حال ساتلي چې وزرونه یې غوړولی بیا خو به لوېده خو که وزرونه یې غوړولي که وزرونه یې په څنګ پورې نیولي رالوېږي نه نو معلومیږي یو ذات ته چې په هوا یې دی تم کړی دی خدای دې متعال د خپل قدرت نمونې موږ ته بار بار راښیي څومره تیز سفر کوي په هوا روان دي څومره تیز سفر کوي اولم یرو آیا نه ګوري دوی الی الطیر مرغانو ته فوقهم چې برسېره د دوی په هوا باندې صافات چې غوړونکي دي وزرونه خپل لره ویقبض راټولونکي دي خپل وزرونه لره ما یمسکوهن نه ساتي د لوېدلو نه په هوا کې الا الرحمن مګر دا مهربان ذاتي ساتي انه بكل شيء بصير دا الله تعالی په هر شي باندې لیدونکی ده امن هذا الذي هو جند لكم آیا څوک د هغه ذات چې لښکر د تاسو ینصرکم چې د تاسو کومک وکړي من دون الرحمن بغیر د الله تعالی نه بل څوک خدای شته چې تاسو کومک وکړي ان الکافرون الا فی غرور نه دي کافران مګر صرف په دوکه شوي دي چې دا بوتان خدایان بولي دي خیال دا چې دا به محمد خدای په عذاب نه خلاص امن هذا الذي يرزقكم آیا بل د خدای شته چې تاسو ته روزي درکړي ان امسک رزقک الله خپل رزق در باندې بند نه بل نشته بل لجو فی عتوب و نفور بلکې ننوتلي محکم شوي دي دی په سرکشي او په عناد او په نفرت کې افمن یمشي مکبا علی وجهه نو آیا هغه څوک چې ځي نسکور په مخ باندې په قیامت کې دا هغه ښه لار موندونکی ده اما یمشي سویا علی صراط مستقیم که هغه څوک چې هغه رواني برابر په لار سمه باندې قیامت کې حشر چې کېږي خو درې قسمه یي څوک په سپاره د خدای پاک حضور ته ځي څوک پیاده او کافران داسې نسکور چې چا ویلې چې په سر خو څوک نشي تللی وایي کوم الله چې قادر ده چې دوی په کور روان کړي دي هغه به دوی په سر باندې روان قلت ورته هو الذي الله اغذات انشاكم چې تاسو پیدا کړی وجعل لكم السمع او به ګرځولې دي تاسو لپاره وګونه دي اورېدلو دي لپاره والابصار سترګې دي لیدلو دي لپاره والافئده زړونه دي سوچ او فکر کولو دي لپاره وقليلا ما تشکرون ډیر کم شکر باسي تاسو دغه غټو نعمتو قلت ورته هو الذي الله اغذات زرعكم في الارض چې پیدا کړی خار کړی تاسو په دغه ځکه کې د عبادت لپاره
و الیه تحشرون او بیرته به دغه الله ته ورټول کړی شي په ورځ د قیامت د حساب دپاره ویقولون متى هذا الوعد کافران وی په پسخند باندې مسلمانانو ته دا وعده به کله وي چې بیا راجمع کېږو خدای به حساب راسره کوي ان کنتم صادقین که رښتونې قلت ورته ووایه انما العلم عند الله دغه منکران ته ووایه د دغه قیامت ورځې علم چې کله به قیامت کېږي علم یې د الله سره ده و انما انا نذیر مبین بېشکه زه ویره ورکوونکی ښکاره یم فلما رأوه زلفة کله چې وویني دی دغه عذاب د قیامت ډېر نږدې سیئت وجوه الذین کفروا تور بشي مخونه د هغه خلکو چې کافران شوي دي وقیل هذا الذي كنتم به تدعون ورته وویل شي د ملایکو په ژبه دا هغه عذاب ده چې تاسې زر غوښت چې کله به وي رایولی کله به وي رایولی قل ارأیتم تو وایه دغه منکرینو ته آیا خبر راکړئ تاسې ان اهلکنی الله که الله ما هلاکي ومن معیه او دا ټول خلک چې د ما سره ملګري دي موږ ټول هلاکي او رحمنا یا په موږ رحم وکړي که الله موږ مړه کړي که الله په موږ رحم وکړي تاسې ته په من یجیر الکافرین کافر ته به څوک پناه ورکړي من عذاب علیم د عذاب دردناک موږ خو مولا الله ده که مو مړه کوي که مو ژوندي پرېږدي رحم راباندې کوي موږ خو په هغه یقین ده خو تاسې چې د خدای عذاب در باندې راشي بیا به د خدای د عذاب نه څوک خلاص کړي قل هو الرحمن ته دغه منکرینو ته وایه دغه الله هغه مهربانه ذات ده آمنا به موږ ایمان راوړی ده په ده باندې وعلیه توکلنا او په ده موږ توکل کړی ده فستعلمون زر ده چې تاسې به پوه شئ من هو فی ضلال مبین څوک ده په ګمراهي ښکاره کړي قلت ورته وایه دی ته ارایت ما ته خبر راکړئ ان اصبح ماؤکم غورا که چیرې وګرځي اوبه د تاسې لاندې په مځکه ننوځي فمن یأتیکم بماء معین نو څوک به راولي تاسو ته اوبه روانې شفافي پاکې صافي بل څوک نشته قاري دپاره ادب دا ده چې دغه پوښتنه وشي فمن یأتیکم بماء معین چې دا وي څوک به تاسو ته راتګ وکړي په اوبو چینو بهېدونکي باندې الله ربنا ورب العالمین یأتینا بماء معین دا به پسې وی خو په لمانځه کې نه خارج د لمانځه